السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست او تر دې مهاله ژوند زندګي په خیر تېره شوې. زه یو ځل بیا د سمیع الله سیلاب یوټیوب چینل لخوا زه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. که تاسو غواړئ چې نن یو داسې برنامه زه تاسو ته وښیم چې کیدای شي تاسو ته نه وي معلومه او هغه په ډېر زحمت هم پیدا کېږي، ځکه له ګوګل ما سوا بل ځای نه پیدا کېږي، په پلی سټور بازار کې نه پیدا کېږي. د یوټیوب سټوډیو نن ویډیو باندې یوټیوب سټوډیو په باره کې، ځکه که تاسو به هم په یوټیوب کې یو داسې دعا کوئ یا مثال ویډیوګانې به اپلوډوئ، ویډیوګانې به یوټیوب ته پورته کوئ، تاسو به یې څه محنت کوئ په یوټیوب کې، نو تاسو ته به هغه نه در معلومېږي په یوټیوب کې. مثال زه راځم اوس یوټیوب ته راځم، یوټیوب کې ما دغه خپل د یوټیوب چینل د هغه کوم چې ما څو ساعته څو ګنټې ما ته راغلي دي، زما ویډیو څونه خلکو کتلې ده، څونه خلکو نه ده کتلې، نو هغه به څنګه زه پیدا کوم، ځکه هلته موږ ته سم نه راښکاره کوي. اوس زه راځم ګور تاسو ګورئ، زه دلته راځم په خپل دغه باندې کلیک کوم، خپل چینل باندې کلیک کوم، اوس ګور تاسو راځم کانال شما په دې زما کلیک واخلئ. اوس ګور تاسو ګورئ یوټیوب سټوډیو کوم ده دغه یوه ده. اوس پر دې که کلیک واخلئ سیده پلی سټور ته ځئ، په پلی سټور کې دا نه پیدا کېږي. ګوره زه کلیک پر اخلم، تاسو ګورئ اوس پلی سټور به ما ته خلاص شي. اوس دا برنامه له ما سره دغه شوې ده، سوا شوې ده، ما سره شته، ځکه راته خلاصېږي. نو چې درسره نه وي بیا پلی سټور ته راشئ. اوس نو ګوره زه دلته راځم، د خپل کانال ته راځم، د خپل دغه ته راځم. اوس ګوره دلته چې راسئ لاندې اوس کوم ویډیوګانې چې ما اپلوډ کړي دي، مثال څو نفره کتلي دي، څو نه دي کتلي، دا ټول دلته ګوره راوړئ. خو دلته دا نه راوړئ که هلته څو ساعته شوي دي، څو دغه شوي دي، څو ګنټې دي اخیستې دي، څو ملګري دي کتلي ده، څو لایکه دي اخیستي دي، هلته سم نه راوړي. نو اوس به تاسې راسئ، ګوره زه اوس راځم د یوټیوب چینل څخه وځم. اوس کله راسم دلته تاسو ګورئ، اوس به دلته راسم یوټیوب سټوډیو ته، یوټیوب سټوډیو ته چې اوس زه راسم ګوره دلته زما ټول دغه راغلي، مثال کومو خلکو چې زه فالو کړی یم، ما سبسکرایب کړی یم، لایک یې راکړی ده، څو کسانو چې مثال ویډیو کتلي ده، څو ساعته تېر شوي دي، څو ساعته زما پاته دي، څو ساعت ما اخیستي دي، مثال څه وخت ما ته هر څه دلته راوړي، څو مخکې پسته تا دا ویډیو اپلوډ کړی دی، دا ویډیو څونه وخت کې اپلوډ کړی دی، ویډیو څونه ټایم کېږي، څو ورځې کېږي، څو ساعته کېږي، څو لایکه یې پلانکۍ ورځ اخیستی، څو لایکه یې پلانکۍ ورځ اخیستی، ګوره ټول دلته راوړي. تاسو وینئ چې ګوره کوم رقم د شیان دي. تاسې به لاندې راسئ، ګوره په دغه باندې به کلیک واخلئ، دلته چې راسئ ستاسې ټول ویډیوګانې به دلته ګوره راوړي. تاسو ګورئ کوم لیکونه چې تاسو راغلي هغه دلته ټول راوړي. ویډیو باندې دلته ګورئ څه ویډیوګانې چې ما اپلوډ کړي ټول راوړي. اوس دلته راسئ، ګوره دلته بیا دلته ګوره نور دغه راوړي، کومو کسانو چې تا مثال یوه ویډیو کتلي، کوم کسانو دغه کړي، تاسو ګورئ هغه دلته راوړي. مثال ګوره تاسو مثال ګوره دا څو شپېته، اووه څلوېښت، شلو داسې کسانو مثال کتلي ده دا ویډیو، دلته پسې راوړي، مثال څو ساعته دې شوي دي، څو ساعته دې پاته دي، ګوره دلته پسې راوړي څو نفر سبسکرایب کړی، ټول دلته راوړي. ځکه تاسو ویډیو ګورئ خو سبسکرایب نه راکوئ، ځکه کم دي. ګورئ دلته چې راسئ کوم ویډیوګانې چې ما اپلوډ کړي دلته ټولې هغه راوړي. که تاسې هغه پر ووایئ چې دا یوټیوب چینل ته ولاړ شئ، هلته به تاسو ته راغواړي. اوس ګوره دلته راسئ کوم خلکو چې تاسو پیغامونه پرېښي هغه دلته راوړي. دلته چې راسئ دلته کوم سپورټ داسې تاسو کړي دا راوړي. اوس دلته تاسې که غواړئ چې مثال دا برنامه پیدا کړئ، اوس دا برنامه به چېرې پیدا کوو، شیان غوندې زده کړو. اوس زه له دې ځایګي څخه ګوره وځم، اوس کله زه ووتم سیده اوس به راسئ ګوګل ته، ګوګل به درته معلومېږي درسره به وي. ګوره زه ګوګل ته راځم، سیده دې به کلیک واخلئ، پر دې ځای کلیک کوئ، اوس ګوره دلته ما څه لیکلي دا مې راوړي، ګوره یوټیوب سټوډیو تاسو وینئ. اوس زه دا بېرته کې خرابوم، ستاسو لپاره یو ځل بیا کلیک کوم. اوس تاسو د اول په پښتو دا سټوډیو ولیکئ، ګوره زه کلیک کوم هر رقم دې ولیکئ. تاسو ګورئ اوس سټوډیو صحیح ده. زه اوس دوه توري د انګلیش هم غواړي. تاسو ګورئ دلته به راسئ، غټ ای بي سي دي ګوره دا به ورکړئ، صحیح ده. بیا به غټ ای بي سي ته راسئ، بیا به دا ورکړئ. اوس به دلته ګوره مثال پر دې باندې به کلیک واخلئ، یوټیوب سټوډیو اوس بله پر دې به کلیک واخلئ، تاسو کور ته راوړئ، صحیح ده. اوس دا چې تاسو ته راواړولو، تاسو ګورئ دغه ده، صحیح ده. ما را ډاونلوډ کړی ده، راسره نصب شوی. ګوره 1,000,000 شپږ لکه کسانو
ډاونلوډ کړې ده. تاسو ګورئ دا لاندې راځي پر دې ویډیوګانې جوړې شوي دي. څخه ګورئ دا لاندې چې راځي دا ټوله یوه سټوډیو ده. اوس به تاسو راځئ پر دې باندې به کلیک واخلئ، پر دې چې کلیک کړئ اوس ګوره دا ده وایي دا د رسامي ما ځکه ما ډاونلوډ کړې ده. تاسې یو د اپل لرئ دا ویډیو را ډاونلوډ کړئ، تاسې به ولاړ هلته بیا یې خلاص کړئ. نور طریقه کار خو ما تاسو ته ښوولی ده. که ویډیو خوښ شوی ویډیو درسره شیر کړئ، لایک یې کړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر دې چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټایم در ورسېږي. موږ ستاسو لپاره داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړوو. تر بلې ویډیو ته الله